یو بل غوبل جوړ دی، غوبل جوړ دی نرغه دی چې دلته نه ډټسن یو لارۍ ډکۍ په سبزو او د غواګانو د چیلو د ګډو کابل ته که په دې نیت وړی چې د کابل غریبانو سره همدردي وکړي نو دې کې خو ثواب. نن نور سمګلینګونه خلکو پرې خو پاکستانیانو دا سمګلینګ شروع. ابل ورځ یو سړی راغی ماته وی چې یو دوه پرمټې راته وکړه، مال د سوي چې یو دوه لارۍ سبزي کابل ته یو سم ډېره ګټه ده پکې نیم په نیمه به یو. ماته وی نیم په نیمه به یو. مال ما خو له ساته پیرې وکړې یار که ته پې ورځې ورشه نورې نه شم اخیستی. دا ستاسو ملک شو، بس په کلي غلبله شوه، پکې د ډم او د نایخه شوه چې څه غوبل جوړ شي صاحبه مونږ نه ډم او نایي جوړ دی، پکې م غوا لنګه شي. اوس د کابل جنګ شوی زمونږ پکې دا غوا لنګه شي. اول ور سره یو قسم نیستی زمونږ غوسې وی چې کابلیان دلته وو، اوس هم ور سره بل قسم نیستی غوسېږي لګیا. خدای د پاره نه. نو زما عزیزانو دا اندازه تاسو نشئ لګولی چې یو ځله الحمدو والکه ته څه خبرې خوار شي چې الحمدو څه ته وایي. ته الحمدو پیژنې؟ اول خو مونږ الحمدو زده کړې نه ده او چاله راضي نه ده. مونږ د ښار خلک الحمدلله رب العالمین که خیال هم کړی چېرته په دې دا سرکاري خلک چې تقریر شروع کوي بسم الله ووایي، وزیر اعظم صاحب هم بسم الله وایي، صدر صاحب هم وایي، دا نور وزیران دا کوڅه ډب چې دي دا هم بسم الله وایي، بسم الله الرحمن الرحیم داسې وایي که نه؟ تاسو یې څنګه وایي؟ وایي پرېږدم هم نه 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 داسې نه. یو که بابا ته راپاسه خاندئ مه وایه بیا ووایه هره ته پاسه او باړې والا کښېنه تاسو لا بوډاګان یې وایه هلکه بس خونده دې نشته خو ځان دې ورته جوړ کړو. کښېنه ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم. زما دې خولې ته وګورئ. بسم الله زما شونډې خوځي. الرحمن الرحیم خوځي زما شونډې. پرې زما شونډې خوځي، بے باندې خوځي، میم باندې خوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم. ما شونډې خوځي ولا الضالين وګورئ. غير المغضوب عليهم ولا ضالين. ما شونډې خوځي ها اصلي دسې دی. غير المغضوب عليهم ولا ضالين. تاسو څنګه وایي؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خولې نه داسې جوړه کوي لکه دا چنډه خاني. داسې وایي که نه وایي؟ اول خو الحمد تاسو مقام پیژندلی نه دی، پوهیږئ پې نه، زده کړې نه ده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اوس
مالک یوم الدین دا غلوی ورځې د حساب او د کتاب مالک بڅوک وي نو چار کله مالک دا ورځې د حساب مغده نو خدای زوس ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ زدا عبادت چه ولاړم دام تا تکوم او پاغلو ورځ باندې مددم تا نه غواړم برابر شو ستاسو د جمعتونو کې چې علما دي امامان دي قاریان دي ته منځونه صحیح کوي دا تبلیغ والا ګرځي خلقو ته منځ کلمه ور بسم الله وای لا اله الا الله طالبان موعد لا اله الا الله محمد رسول الله در رسول الله یو پازان کې ده التا در رسول الله ځکه التا ان راغله دی او ان عمل داده چې زور بوي اوس مونږه په جمعاتونو کې بانګونه جو د امامان دي هغه د خدای لټ چرته الک تبو ورشاله کا بانګو آیا نا وخت دی هغه الک براش اشهد ان محمد رسول الله اوس عمالت کی چیزیں هم ټول خري یو خر نه ورته نو چې استاد دا بانګ چاوي نو د خري امام تخري میړه څوکي ها اس خو نه کوي د خري میړه اس نه د خري میړم خري مونږ خريو زمونږ بانګیان هم دغه سي دي او زه مخ کې چراته ولاړی هغه هم دغه سي دي چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين اجر په سولار امين اوس چتا مخ کې کیس غلط پیش کړو نو عدالت به غور څنګه کوي الحمد خو کیس ته غلط پیش کړو نو تامین چغه وحکنه ستا په کیس هیڅ غور عزیزانو ستاسو اول خو منځونه شته نه کشتا فایل غلط ته ټول کیس غلط ته د کیس نوعیت غلط ته ته په پوری نه چې ما څه کیس خدای ته پیش کړو ولار سلام غواړم څه خبره څه کو پوهیږي نو دی وجنا چې د خدای در تراشي او کم کیس خدای ته پیش کینو اول په ځان پوي په دې جمعاتونو کې امامان دي قرآن شریف ترجمه شروع ما په سراشي او جې قرآن شریف ترجمه خلکو ته ختم کړه تراشه ته تقریر کې یو ځای ته لاړم ما خلک میرا پاسو دغه څه چل مې ور سره کول کدا تاسو سره مې شراپا مثل ماللکه په فرض کې یغنه اخت شه دي هغه چې دا خو مونږ ته استاد نه دی خو نو استاد مې د غوګ نه ونیو خدای دې خوار کړ هغه په سبحان نه پويږي په کلمه نه پويږي تا ورته د قران ترجمه خلک کور ته روانو ما یو لوډ سپیکر باندې ترجمه کېده چې ترجمه کېده نو وامه اوریدل چې الحمدلله رب العالمین ثنا صفات خدای لره پر رب د عالم سره رب العالمین ترجمه کوله پر رب د عالم سره نو یو سره دلته دکاندار د مالک تاسو هم ترجمه کوي عجیب څه کې کنه نو سي ترجمه کوي چې مال پر رب د عالم سره ویل
اوس رب العالمین ترجمه ده پر رب د عالم سره. نو دغه ګوګوان ورته ناستي عزیزانو، کم شي چې قوم ته ضرورت دی هغه بنیادی شی قوم ته ښودل پکار دی. د مونځ ماهیت پیژندل پکار دی. قوم ته ضرورت ته دی خبره دی. قوم په دې پوی کا نن 80% دا پښتون دنیا چې د طلاقیان 80% خبره د پاسه دا حرامیان وای چې خزه دې په ما په درې کانی طلاق وای کنه وای مړه کتا سره ما خبره یو کینو په ما دې خزه په درې کانی طلاق او چې دا ټکی دی وای او بیا دې ورته وای چې پوه شوې کنه نو خبره خو دې وکړه کنه کور دې دا پلارم وران شو خزه در باندې په درې کانی طلاق اوس دا خزه په تاره واقعیږم نه چې څو پورې دې بل نکاح کړی نه 80% دا د سور بچی طلاقیان خبره د پاسه خزه ځان باندې طلاق خزه به مور ساتم خزه بر باندې خوري خزه بر باندې پلانې دا شپه ورځ د دې خلکو تکیه کلام په دې بنیادی سيزونو دا قوم تر اوسه ډو پوي دی وجنا عزیزانو زدا څومره جمعې چې وشو په دې ختمه خدای ته ګورئ زلب لږ وخت دې توبه سي چې د خپل منځونه صحیح الفاظ صحیح اوس تاسو ګرځئ دا زما دعات هم واورېدو کنه ها ستاسو اني کچ د قبر نه روزي یاد به کوي داسې نه ما پشپګ میاشتې کې داس د کړو شیشه به میزان سره ګرځوله شیشه به مې ګرځوله چې زما شونډې ونه خوځي هله به د دې ادا صحیح راځي. اوس به تاسو لمونځ کې وایي نو خپله به درته پته ولګي چې بیړی غرقه شه مونږ په ټول غرق نو غرق نه یې نو نور څه غرق خدای غرق کړي ټیپر در باندې ګران شو باټینګن در باندې ګران شو لاړې مرانې شوې کوسې مرانې شوې غوړي در باندې ګران شو اوړه در باندې ګران شو تندرونه در باندې که خیری شروع زلزلې در باندې که خدای ته منظورې شروع شوې نور غرق څنګه غرق خو یې اوس دا ورځ انتظار کوئ چې نیمه شپه 2-3 بجو ټیم یو ډچ او ډچ سره ټول پاکستان مسمار شي دا ورځ انتظار کوئ ځکه چې هر ګناه پاکستان کې د ځمکې سر ته راغله هر ګناه نور اډو څه پاتې نه دي. ته ماته ووایه چې د کم قوم غریبان د ټاټکي مزدورانم د سور بچي د شپې په کورونو کې بلو پرنټونه چلی د ټاټکي مزدوران هغه قومم د ښې ورځې غوښتو قابل دی یا هغه قوم ته به خدای پاک ښه ورځ ښایي د سرمایدارو په بنگلو کې که چلیږي نا خو خدای فیصله کړې ده چې دنیا مې ورکړې ده او لا خلاق لهم فی الاخره دوی د پاره په آخرت کې څه حصه نشته هغه خدای فیصله کړې غریب دی ولې تباه شي دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه ده نو د غریبانو خدای دواړه جانه تباه کړي دواړه جان دیو جنا سوچ کوي خدای او پیجنه دا غي ذات او پیجنه دا ما چې درته څوې دې کې لګ مهنت او کوشش وکړي څوک بل نشته په کار راتلو والا سوا د خدای د ذات نه کښتا څوک
په علماء متکلمینو کې یو ډله ده هغوی وایي د هیڅ په وجود قائل نه دي لا موجوده ته وایي زم نشته هیڅ ځکه دا ولې وایي چې خدای ویلی دي چې دا هر څه به یو ورځ فنا شي نو کوم شی چې سبا عدم کیږي د هغې نن تصور د عدم جایز دی تاسو خیال راغی نو دې وجې نه عزیزانو دا د درد خبرې دي د بنده اسرې پرېږدئ بندگان تا ملک نشي ټیک کولی بزرگانو دام لیکلی دي چې روجه کې سړی ختم ونه کړی شي او امام تراویح فالم تر کیف من الجنة والناس پوری دا 10 رکعات تراویح په دې صورتونو کې نو الله تعالی به د قران د ختم برابر ثواب ورکړي اسی دې وجو ته اندازه لګوي وجو چې خدای پاک د خپل ثوابونو د پاره دا وجه څنګه جوړي قرآن کی دی چې کيو دانا خدای په نامه چا ورکړه یو دانه د غنم نو دا غيو دانه په عوض کې به څه چل کوي وای غایات پس سبعه كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة یو دانه چې ورکی د دې داسې مثال لکه دانه پزمکه کې وکړي او هغه دانه بوټي وکړي او هغه بوټي او وږي ونیسي او په هر وږي کې سلسل دانی نو د یوې په بدل کې به 200 درکړي او 200 نه والله يضاعف لمن يشاء او ضاعف د خدای زیاتواله نو ورپسې اندازه لگاو یوې دانې عزیزانو په دې مغالطه کې مپریوځئ چې اختر راغی او صاحب غوی مې واغستو یاره او درې ځایه کوي یو د خدای په نامه ورکوي یو داسې وکوي یو د قربانۍ دا درې ډېرې کوي یو هله پلانې کوي دا ډیری میری دا شی دی لکه په جنازه کې چې تاسو درېږئ که نه دا کم سړی چې دا آوازو کې جنازه کې که نه چې صفونه وشمارئ تاسو کې خو به هم چا دا آواز کړی چا در کې کړی دا څه د ملا د پیازه زوی دی د ځان نه جوړ کړی دی صفونه وشمارئ وکئ او 3 کوي او 5 کوي بیا به आवाज وکړي صفونه وشماري سلطه ګرمي ده خلک مړ کېږي او دا د شیخ سنت زوی پکې چغې وایي چې صفونه وشماري هلکه خوله دې د مرګ په ناره ټپشه چپ شه تا خدای هلاک که چې هلاک شي دې ته نه ګورې چې 50 کسه جنازه کې ولاړ دي او 200 کسان د جنازې نه بار ولاړ ایمان پیدا کا غوی ته ووایه چې کدا مړی کافرو نو مونږ یې ولې جنازه وکړو که مسلمان دی نو تاسو یې ولې جنازه نه کوئ دا ایمان پیدا کا 2 کوي او 3 کوي او 5 کوي دلته به څوک آواز وکړي چې بډې ووهئ بډې نه پرتوګ وباسئ په یو حال دی قوم اخته یو عذاب جوړ کوم چې بنیادی شی دی په اسلام کې هغې ته مونږ نږدې نه راځو بنیادی شی کوم چې په اسلام کې که سړی ونه کړي نو کافر کېږي پې نه هغې له دومره اهمیت ورکړی چې پناه په خدای نو عزیزانو اول خیال بدا ساتئ چې قربانی کوي چې پیسې م ګوره پاکي
که پیسو کې دغه ګړبړو د هیروین او د شرابو او د عصمت فروشۍ کاروبار دیو او ټلویزیون او وی سی آرونه دي د شپې پټیکا ورکول او دا کاروبار دیو قربانی سکے چې ځان حلال کیم دا خدای تقبل نه ده. نستا په ملک د جمعې شپه د بلو پرنټ شپه ستا ټول نوجوان طبقه بلو پرنټ چلی یو دا میوزک سنټر والای ولا ورکي د دې کاروبار پیسو باندې ځان لبغوخه وکي او به خوري قربانی خبره د قربانای بنیاد دا ده یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى اے بچیا تم سوچو کا فکر وکړه څنګه چلو کما زوی ورته څو قربان د داسې بچینه زما غوندې پدمها مولیان د اسماعیل علیہ السلام د خپو د خاورو نه قربان شو. زوی دیته وي زمونږم زامن پلار ورته وي بچیا فانظر ماذا ترى سوکم بچه ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا اللہ چی در تسویلی زرکوا زرک اسے نہ چی لیٹ شی چرتا خدای در ناراض دیر زرک تو بس سکے ما تا خستاد علالولو حکم شوه پلار زا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ستجدنی انشاء اللہ زردے چی بیا بمو میں بیا مال رہے پلارا کدا اللہ رضاوشی من الصابرین استاد چڑے لاندے صبر کون کے زب استا چڑے لاندے صبر کو تب میں علالے اور زب غاگم نکو کمال تگور د زوی په مړی چاړګ دي ایو بزرگ وای کن وی عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا عجیب رواج میں اولی زویا لالی الٹا با ورطا ثوابم ملاوی بس اختر خود امغو لوی اختر راز عید و عید کے جس عید میں ہو یاد خلیل جس نے بیٹے کو کیا پیشکش رب جلیل زوی غواړي یا اللہ داد عید و عید کے جس عید میں ہو یاد خلیل جس نے بیٹے کو کیا پیشکش رب جلیل ننھی سی جان لے ایمان کی عزت جانی
ईद का दिन है और जान की है कुर्बानी। زمونږ بچی د 12 کالو د اختر پورس څه کوي او د 12 کالو بچی دی او د ځان قرباني ده. میندې زامن جوړی د اختر د میلو د پاره، بی بی هاجره زوی سنبالي د پلار سره اور حلالولو د پاره. دا بنیادو د قربانۍ. تاسو خیال را دا بنیادی پوزیشن دی. قربانی په اسلام کې واجب ده. په هغه چا چې 3.5 روپۍ نقد ورسره د ټولو ضرورتونو نه بچت وی، هغه د پاره حولانه حول شرط نه دی، هغه قربانی واجب ده. خامخا به کوي. غوا کی سنیسی او پلانه اوس غواګانم عذاب شو 9.5 او 10 تورس. بل دا پختنه مکوي چې 3 پکار دی او 15 پکار دی، که په 2 کیږي او په 4 کیږي او په 6 کیږي او په 1 کیږي او په 8 ګډوره چې د 6 میاشتې او د کال سره خپوي پاغم قربانی کیږي. چيلي د پاره کال شرط دی. ٹھیک شو. دا د قربانی پوزیشن دی. د اختر مانځه نه رستو به کوي، که مانځه نه مخکې چالال کو غوخه وکړي قربانی نه کیږي. 3 ځای کول مستحب دي. کټولې غوخه د ځان له ساتلم جایز دي. تاسو پوه شئ. نو عزیزانو زیات خیال به ورته د مال ساتي چې پیسې پاکي، پیسې حرام او مردار وي. حرام کینا مګډل او مغواله کیږي نه. واخر دعوانا